السلام علیکم سونیا شه. وعلیکم السلام. په دې سوشل میډیا باندې څه لوبه شروع ده؟ بس دا داسې لوبه ده، دې سړي راته ویډیو را لېږلې ده. ته سټارټ که چې وی ګورم که نه څنګه ده؟ صبر وکړه سټارټ کوم یې. د دې شاهد انور خپل نوم چې کوم دی نو شاهد خان دی جی. د سوات تحصیل کابل او کالاکلي اوسیدونکی دی جی. په کالاکلي کې دی اوسیږي. د په 1991 کې شاهد انور پیدا شوی دی. د ده والي صاحب نوم چې کوم دی نو سکندر خان دی. دا د یو ډمې زوی دی. د ده مور چې کومه ده نو یاسمین نومې ډمه به تاسو پېژنئ. په سوات کې ډېره زیاته مشهوره ډمه وه، په د مدین وه. او د پلار چې کوم نکاح شوی یعنې واده شوی نو هغه د یو ډمې سره شوی. ښه رفیع الله، یو خبره درته کوم ګورئ، یاد ساته چې د چا خور مور دا مه کنځه، دا هغې ته سپک مه ګوره، کنې بیا به ګورې رسوایي. ښه به هر حال راځو شاهد انور نه تپوس کوو چې هغه څه وایي. شاهد انور صاحب دا راته ووایه چې دې کس دا خبرې کړي دا رښتیا دي او که نه؟ ته وضاحت وکړه. زما د پلار خورشید انور نوم دی. زه د کالاکلي یم او 15 روڼه او کومه یاسمین ډمه چې ته یادې زه خو خدای شته نه پېژنم. که زما مور ته خلک بیجي وایي، هغې ټول عمر په جانماز په ختمونو کې دی. دومره وخت نشته چې زه په تا رپورټ وکړم. خو کم کسان چې په کلي کې یو دې پېژني، که دله چا خپې لاس مات کړو ویډیو ته وکړه ما ته په انسټاګرام راولېږه 15 لکه به درکړم. دنه دا ژبه تا کټ کړه په کومه ژبه چې ده زما ابۍ بې عزته کړې ده، زه به تاله 10 لکه روپۍ درکړم. ګوره دوستانو، یو خبره په وکړم، شاهد انور په یو طرف باندې ګورئ صحیح دی. هغه څنګه؟ هغه داسې چې دې خلکو ته وایي غریب و. د غریب مطلب دا دی چې د سره روپۍ نشته. نو آیا تاسو پیسې وګټئ؟ غریب یادوم چې پیسې وګټي او ځان له پې کاروبار روان کي او کاروبار کې کامیاب شي، نو دی به ښه ترقي شروع کي. نو د ده دپاره ښه اسانه دغه کار دی چې دې پیسې ډېرې وګټي او بې ځایه لګوي. نو دا خبره د شاهد انور صحیح ده او پاتې شوه هغه کنزل کړي رفیع الله. نو رفیع الله تا ته دا خبره کوم چې شاهد انور ته هر څه وایه، چې څه ورته وایي چې وایه ورته، کو کنځي کو هر څنګه کنځي هغه کنځه، خو دغه مور مه ټارګېټ کوه، ځکه چې ستا په کور کې به هم ستا موري ستا خوري، دقسې دغه مور مه ټارګېټ کوه. رښتیا دې وویل. دوستانو په دې سوشل میډیا باندې ډېرو خلکو ویډیو راخکړي دي شاهد انور پسې، غلط الفاظ یې استعمال کړي دي، ما پسې هم راخکړي ده. خو دا مهرباني کوئ چې کور والا باندې ټارګېټ کوئ، د سره باندې ټارګېټ کوئ. صرف اور صرف هغه کس ټارګېټ کوئ چې کوم کس تا ته په سوشل میډیا باندې رد بد وي. بس